السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، دغه ویډیو کې چې بره تاسو ته کوم خلک ښکاري، ډیرو خلکو ته به دا ناشنا ښکاري، خاص کر د پاکستان افغانستان کې، ځکه چې مولیانو همیشه دوی د توحید نه، د قرآن او حدیث نه لرې کړي، په بدعاتو او په خرافاتو باندې، جنازه په رسم و رواج باندې، هر عمل په رسم و رواج او په بدعاتو باندې. نو ډیرو خلکو ته به دا ناشنا ښکاري، خو صحیح دین هم دا دی. قبر به د یوې لیشتې نه جګني، کومه اضافي خاوره چې د یوې لیشتې د برابره کې هغه به تلرې کړي. قبر به پخې نه، قبر باندې به لیکل نه کې، قبر باندې به پلاستر نه کې، قبر باندې به آبادي نه جوړې. دې باره کې د صحیح مسلم، ابو داود، ترمذي صحیح روایتونه دي. نبي سلم علي رضی الله عنه ولېږه، ورته ویلي چې لاړ شه هر قبر چې یوې لیشتې نه جګ دی، ځمکې سره برابر کړه، هوارې کړه، پلاستر نه منع ده. ولې؟ ځکه قبر ته چې ته ورشې باید تا ته آخرت در یاد کړي، تا ته مرګ در یاد کړي، او تا د هغه نه 2 منزله بلډینګ جوړ کړي او لیکل او نقشونه او دا دې پې کړي. نو دغه خلکو چې کوم کار کړی، الله دې ټولو مسلمانانو ته داسې توفیق ورکړي چې قبرونه داسې ساده طریقې سره جوړ کړي. د ویډیو په اخر کې تاسو وګورئ جنت البقیع د صحابو قبرونه یې تاسو وګورئ چې هغه په کوم انداز کې دي. هغه انداز دی کوم چې د خلکو برابر کړو. الله دې ملګرو ته اجر عظیم ورکړي. محمد वो ډیر بہادر او جنگی مجاهد، वो ډیر بہادر او جنگی مجاهد، د زغری او ډال د غزا محمد، د ټولو امام دی زما محمد، د زړونو سکون او ښکلا محمد، د جاهل تیرو ترنا محمد، د ټولو نبیانو سردار پیغمبر، د ټولو امام دی زما محمد. که څوک مو پدار کړي او څوک مو بمبار، که څوک مو پدار کړي او څوک مو بمبار، زمون با آواز دی هم بیا محمد، د ټولو امام دی زما محمد. که څوک مو پدار کړي او څوک مو بمبار، که څوک مو پدار